سلام علیکم، وخت مو په خیر درنو لیدونکو. هیله ده د بشپړې روغتیا خاوندان به یاست. وګورئ، موږ د ټولنې د ناخوالو هغه له ټیټې سطحې تر پورته سطحې یو عمده دلیل دا دی چې هر څوک دا ګڼي چې زه سم یم او بل ناسم دی. آیا رښتیا هم یو کس سم کېدلی سي او نور ټول ناسم؟ او کنه دا امکان هم شتون لري چې دوه کسه دې هم سم اوسي او هم یو بل سره مخالف. په دې جلسه کې مو کچېرې د دې موضوع حل پیدا کړ، نو حد اقل موږ او تاسې هغه لیدونکي چې دا جلسه ګورو، نو د دې ناخوالو لپاره به مو یو کلیدي لاره پیدا کړې اوسي، یو کلیدي حل لاره. دا یو تجربه ده، یو ایموشنل ایکسپیرینس ده چې سټیفن کووی په The 7 Habits of Highly Effective People کې چې د اغیزناکو خلکو و عادتونو کتاب کې تر سره کړی ده، یا حد اقل نقل قول کړی ده. دا به دلته موږ تاسو وازمایو. موږ تاسو ته د سکرین پر مخ یو انځور راوړو. تاسو د انځور ته د 15 ثانیو لپاره وګورئ. زه ثانیه قیدوم، تاسو 15 ثانیې انځور ته پام وکړئ. ډېر ښه. اوس تاسو ته یو بل انځور د صفحې پر مخ راوړو. اوس د 15 ثانیو لپاره دې انځور ته هم پام وکړئ. زه ثانیې قیدوم. ډېر ښه. وګورئ درنو لیدونکو، تاسو به حتما په لومړي انځور کې یوه ځوانه نجلۍ لیدلي، ښایسته شاهانه جامې پر تن دي، د پخوانیو ملکو غوندې یو بڼکه د ویښتانو د پاسه نصب کړی، نری پوزه یې ده. سمه ده که نه؟ په دویم انځور کې به مو یوه زړه 80 کلنه یا ښایي 80 کلنه ښځه لیدلې وي چې خوله یې ننوتې ده، زنه یې راوتې ده، پوزه یې ډېره پیړه ده، همداسې. ښه، اوس راځئ یو بل انځور تاسو ته د صفحې پر مخ راوړو. تاسو دې ته هم ځیر شئ. ډېر ښه. څه مو پکې ولیدل؟ یوه ډله به وایي چې دې که مو یوه ځوانه نجلۍ ولیدله، هماغه نجلۍ چې مخکې تصویر کې مو لیدلې وه، خو دلته مو انځور لږ په ډیکور سوې بڼه باندې ولیده. نوره خو کټ مټ هماغه نجلۍ ده. لیدونکي شته چې وایي نه، موږ پکې یوه زړه ښځه ولیده، هماغه زړه ښځه، خو دلته یې لږ ډیکور شوې بڼه. وګوره، هغه د پوزه پیړه پوزه یې ده، هغه د خوله یې ننوتې ده، هغه د زنه یې راوتې ده. بله ډله ملګري وایي چې نه 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 نه، هغه یې خوله نه ده، وګوره هغه د هغه ځوانې نجلۍ غاړکۍ ده. ښه، له دې نه څه پایله ترلاسه کولی شو؟ پایله دا کېدلی شي چې هغه ملګري چې وایي دې انځور کې ما ځوانه نجلۍ ولیده، هغه هم سم وایي. دا بل ملګری چې وایي دې کې ما هغه زړه 80 کلنه یا 80 کلنه ښځه ولیده، هغه هم سم وایي. ځکه ویني یې پکې د انځور کې واضح ډول باندې ویني. نو پایله دا ده چې دوه کسه امکان لري یوې موضوع ته له بېلابېلو اړخونو وګوري، دو مخالفو جهتونو نه وګوري، خو په عین حال کې دواړه سم وي. هغه هم سم ده چې ځوانه نجلۍ پکې ویني، دا هم سم ده چې زړه ښځه پکې ویني. نو جنګ جګړې ولې؟ ناخوالې ولې؟ نو خو ښه لاره بیا دا ده چې زه تا ته ووایم چې ته هم رښتیا وایې او ته ما ته ووایې چې ته هم رښتیا وایې. که زه ستا پرسپیکټیو نه لرم،
ستا د فکري زاویې ته باندې زما سر نه خلاصېږي، خو دا زما ستونزه ده، خو تا ته باید ناسم ونه وایم. که ته زما پرسپیکټیو نه لرې، ته هغه زما فکري زاویې نه یو څه ته کتلی نه سې، نو خو ته باید ما ته ناسم ونه وایې، دا ستا ستونزه ده. نو ښه خبره دا ده چې ووایو، ته هم سم وایې، زه هم سم وایم. دا لاجیکل نه ده بلکې سایکولوژیکل ده. نشو کولی خپل نظر په بل وتپو، نشو کولی چې بل ته ووایو ته ولې زما د فکري زاویې نه ګورې دې موضوع ته. که خدای غوښتي وای چې ټول یو شان فکري زاویه ولري، نو بیا په بیلابیلو څیرو یې نه پیدا کول، په بیلابیلو ډینېګانو یې نه پیدا کول، په بیلابیلو فنګر پرینټس باندې یې نه پیدا کول. نو ښه خبره دا ده چې ژوند وکړه او پرېږده چې ژوند وکړي.